وخت مو په خیر تاسې ته له دیر نیوز سرویس څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست یو. نن جمعه ده د 1404 هجري لمریز کال د غبرګولي 23مه چې د 2015 زیږدیز کال د جون له 14مې سره برابره ده. زه شبنم وزیری یم او تاسې ته له دیر نیوز سرویس څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. اسلامي امارت د اسرائیل لخوا پر ایران وروستي بریدونه په کلکه وغندل. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان اسلامي امارت د اسرائیل لخوا پر ایران وروستي بریدونه په کلکه غندي او دغه هیواد پوځي قومندانانو او اټومي پوهانو ترور د نړیوالو حقوقو له اساسي اصولو په ځانګړي ډول د هیوادونو له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا څخه څرګنده سرغړونه ده. اعلامیې په غزه کې د اسرائیل بریدونو ته هم اشاره کړې او زیاته کړې چې اشغالګر رژیم پرته له دې چې انساني او نړیوالو اصولو ته پام وکړي د فلسطین مظلوم ولس په ځانګړې توګه په غزه کې لا هم د دوی تر بریدونو لاندې دي. اسلامي امارت له ټولو ښکېلو خواو وغوښتل چې د سیمه ییز ثبات او امنیت د ساتنې په موخه د یادې موضوع ته رسیدنه وکړي او اجازه ورنه کړي چې په سیمه کې بې ثباتي او ناامني نوره هم پراخه شي. سراج الدین حقانی ملت باید د اسلامي او ملي ګټو لپاره متحد پاتې شي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره لیدنه کې وویل چې ملت باید د اسلامي او ملي ګټو لپاره متحد پاتې شي ځکه چې د اصلي اهدافو هیرولو له امله هیواد هر ځل له بحران سره مخ شوی. هغه په خپلو څرګندونو کې وویل چې د ماضي پر اساس له چا سره محاسبه نه کوي او نه هم بدبیني لري. حقانی زیاته کړه چې افغانان باید د سولې او ورورولۍ لپاره سره یو موټی شي. په تهران کې د اسلامي امارت سفارت د کبرا رضایي له کورنۍ سره د خواخوږي ترڅنګ د یادې پیښې د پلټل کېدو غوښتنه وکړه. په ایران کې د اسلامي امارت سفارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې یاد هیواد کې د وژل شوي افغان کډوالې کبرا رضایي د کورنۍ له غړو سره یې د دې استازولۍ په مقر کې ولیدل. سفارت د اغلې رضایي کورنۍ ته ډاډ ورکړی چې قضیه به د کوربه هیواد اړوندو ادارو له لارې ژر تر ژره تعقیب شي. دغه راز خبرپاڼه کې راغلي چې د یاد هیواد چارواکو هم د اسلامي امارت سفارت مسؤلینو ته ډاډ ورکړی چې مجرم به خامخا د قانون منګولو ته سپارل کیږي. د افغان کډوالې کبرا رضایي مړی له 500 ورځو تر ایتم کېدو وروسته په تهران کې په داسې حال کې وموندل شو چې پښې لاسونه او د بدن نور غړي یې پرې او غوښې یې له بدن جدا شوې وې. د ترافیکو پولیسو ریاست د عرفې په ګډون د اختر په شپو ورځو کې د هیواد په کچه 119 ترافیکي پیښې رامنځته شوې. د اسلامي امارت د ترافیکو پولیسو په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د عرفې له لومړۍ نیټې د اختر تر 4مې په ټول هیواد کې 119 ترافیکي پیښې رامنځته شوې. یاد ریاست ویلي چې یادو پیښو کې 43 تنه وژل شوي او 158 نور ژوبل شوي دي چې په وژل شویو کې 31 تنه نارینه 2 ښځې او 10 ماشومان شامل دي. دغه راز په ټپیانو کې 123 تنه نارینه 11 ښځې او 24 ماشومان شتون لري. یاد ریاست له هیوادوالو غوښتي چې د موټر چلونې پر مهال ترافیکي اصول او قوانین مراعات کړي. کورني خبرونه هم دومره و. اوس به زموږ همکار عزیر صفی تاسې د نړۍ له حالاتو خبر کړي. مننه شبنم چې د هیواد له وروستیو حالاتو مو خبر کړو. اوس هم څو مهم بهرني خبرونه. د اسرائیلي بریدونو تازه لړۍ د ایران لوړپوړي چارواکي او پوځي مشران وژل شوي. د غبرګولي په 40مه اسرائیلي جنګي الوتکو د ایران پر یو شمېر مهمو او ستراتیژیکو اهدافو هوایي بریدونه کړي چې پراخ زیانونه یې پېښ کړي. د راپورونو له مخې په دغه بریدونو کې د ایران د اټومي انرژي پخوانی مشر فریدون عباسي، د آزاد پوهنتون رئیس مهدي تهرانچي، د سپاه پاسداران عمومي قومندان حسین سلامي او یو شمېر نور اټومي کارپوهان وژل شوي دي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې تر اوسه 88 تنه وژل شوي او 329 نور ټپیان شوي دي. همداراز رویټرز د یوې جلا سرچینې په حواله لیکلي چې د ایران شاوخوا 100 لوړپوړي پوځیانو هم په دې بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی.
د دغو پراخو بریدونو یوه برخه د ایران د تبریز هوایي ډګر و چې د ایراني رسنیو په وینا اسرائیلي ځواکونو دا ځای یو ځل بیا نن له غرمې وروسته په راکټي بریدونو کې په نښه کړی دی. بلخوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای له بریدونو وروسته غبرګون ښودلی او اسرائیل یې د سخت انتقام په خبرداري ګواښلي دي. ملګرو ملتونو د پیښو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او له دواړو خوا یې د زغم او له تاوتریخوالي د ډډه کولو غوښتنه کړې ده. بل لور ته اسرائیلي چارواکو د بریدونو د خپل یوې اوږدمهاله پوځي ستراتیژۍ پایل بللی چې موخه یې د ایران له لوري د اټومي وسلو د پرمختګ مخنیوی ښودل شوی دی. د ایر انډیا د پیښې قربانیانو د ډي ان اے د پیژندلو لپاره د ازموینې پایلې به 72 ساعته وخت ونیسي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د ایر انډیا د پیښې د مړو له پاتې شونو څخه ټول 215 نمونې راټولې شوي. احمد آباد د لندن پر لور روانې د ایر انډیا الوتکې د خونړۍ پیښې د قربانیانو پیژندلو لپاره د یادو کورنۍ له غړو څخه اخیستل شوي ډي ان اے به د 3 ورځو په موده کې بشپړې شي. د ایر انډیا په وینا په دې الوتکه کې چې د لندن ګیوټیک هوایي ډګر ته روانه وه 149 هندیان، 53 برتانویان، 9 پرتګالیان، 1 کاناډایي او 12 کارکوونکي یې سپاره وو چې ټول 242 کسان وو او یوازې یو مسافر یې ژوندی پاتې شوی. د ولسمشر واک ته قانوني پوله ودرېده. ټرمپ باندې د ملي ګارد د کارولو بندیز. د امریکا یو فدرالي قاضي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه ناقانونه وبلله چې د کالیفورنیا له والي سره له همغږۍ پرته یې دغه ایالت ته د ملي ګارد سرتیري استولي وو. قاضي چارلس بریر په خپله پریکړه کې لیکلي ولسمشر پاچا نه دی، هغه نشي کولی د ایالت له اجازې پرته پوځ ښارونو ته واستوي. نوموړي ټینګار وکړ چې د عمل د اساسي قانون خلاف دی او ټرمپ باید سملاسي د کالیفورنیا ملي ګارد بیرته د والي واک لاندې کړي. د نظامی ځواکونو کار د جګړې ډګر دی، نه د ښاري مظاهرو ځپنه. ټرمپ ادعا کړې وه چې په لاس انجلس کې لاریون له کنټروله وتلی او د ښار د سوځېدو مخنیوي لپاره یې 4000 ملي ګارد او 200 سمندري پوځیان استولي وو. خو ایالتي چارواکو ویلي چې ښار آرام دی او دوی وضعیت کنټرول کړی دی. د کالیفورنیا والي گاوین نیوسم ویلي پوځ د میدان د جنگ لپاره دی، نه د ښار د سړکونو لپاره. د امریکا اساسي قانون ولسمشر ته دا واک یوازې هغه وخت ورکوي چې په یوه ایالت کې بغاوت، سرغړونه یا عام امنیت ته جدي ګواښ موجود وي. د کالیفورنیا په دعوه کې ویل شوي چې د لاریون کچه نه بغاوت و نه بلوا بلکې د خلکو سوله ییز غږ و. محکمې د جمعې تر ورځې پورې د خپل حکم تطبیق ځنډولی څو د ټرمپ اداره اپیل وکړي چې محکمه یې هم وړاندې کړي. دا پیښه د واک، قانون او ولسواکي ترمنځ د تاو او ترازو یوه نادره بیلګه ده، چیرته چې قانون د ځواک پر وړاندې ودرېد او یادونه یې وکړه چې ولسمشر د اساسي قانون پورته نه دی بلکې د قانون چوکاټ ته پابند او ژمن دی. د پاکستان سره د امریکا تعامل او د کاناډا لخوا د هند صدر اعظم ته بلنه. د کاناډا لخوا مودي ته بلنه ورکړل شوې څو د جون له 15 تر 19 نیټې پورې د G7 غونډو کې ګډون وکړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر ته بلنه ورکړل شوې چې د جون په 14 د امریکا د پوځ د ورځې په پوځي پریډ کې برخه واخلي. دغه دوه اقداماتو ته اړوند څرګندونې د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال مایکل کوریلا او د ولسمشر ټرمپ لخوا د سویلي او مرکزي اسیا لپاره د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نماند پاول کاپور کړي چې دواړه د پاکستان په اړه وو. دغو بیانو او دعوتونو ته د هندي رسنیو لخوا ځینې احساساتي غبرګونونه ښکاره شوي، خو د نړیوال سیاست واقعیت دا دی چې دا ډول تعاملات د هیوادونو د ستراتیژیکو ګټو له مخې ترسره کیږي، نه د احساساتو یا شخړو د حل لپاره. او روسیه خبر هم دا چې کیم جونګ اون وایي خپل سمندري ځواک به نور هم پیاوړی کړو. د کوریا مرکزي خبري اجانس راپور ورکړی چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ژمنه وکړه چې خپل سمندري ځواک به نور هم پیاوړی کړي او نورې جنګي بیړۍ به آرام سمندر ته واستوي. د کوریا مرکزي خبري اجانس د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې کیم د هیواد په شمال کې د راجین سمندري بیړۍ جوړولو فابریکه کې د 15,000 ټنه وزن لرونکي ویجاړې شوې بیړۍ د بیا لیږد مراسمو مشري وکړه. دې بیړۍ ته د هغه افسر کانګ کون نوم ایښی چې د کوریا د جګړې پر مهال وژل شوی و. هغه زیاته کړه چې راتلونکي کال پلان لري 2 نورې 15,000 ټنه وزن لرونکي جنګي بیړۍ هم جوړې کړي او پر دې ټینګار وکړ چې هیواد یې باید د امریکا او د هغې د متحدینو د هڅونو پر وړاندې خپل پوځي سمندري حضور د آرام سمندر په سیمه کې لا غښتلی کړي. بهرني خبرونه همدومره و. له ملتیا مو مننه.
له اوزایر سفینه په مننې چې تاسې د نړۍ له وروستیو مهمو پیښو خبر کړئ. اوس هم ورځو د سپورټ ډګر ته. د افغانستان د فوټسال د غوره لیګ د 4م فصل د 3مې اونۍ په وروستۍ لوبه کې د هرات امید لوبډلې د کابل زیتون لوبډله په 1-5 ماته کړه. د لوبې لومړی نیمایي یو مساوي پای ته ورسېده، خو د دوهمې نیمایي په جریان کې امید 4 نور ګولونه ووهل او په دې سره یې خپله لومړۍ بریا ترلاسه کړه. کونړ ولایت کې د 10 لوبډلو ترمنځ د ټپ بال کرکټ سیالۍ پیل شوې. د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د 10 لوبډلو ترمنځ د ټپ بال کرکټ سیالۍ پیل شوې چې 10 ورځې به دوام وکړي. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه کې کلمنۍ لوبډلې د 40 منډو په توپیر خپل سیالۍ کوټکي لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو لومړۍ بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. په غازي سټیډیوم کې د فریسبي 2 ورځنی تمرینی کمپ پیل شو. د اولمپیک بدني روزنې او ورزش ریاست په همکارۍ او د ارمنستاني روزونکو په مالي مرسته د فریسبي فدراسیون لخوا په غازي سټیډیوم کې د فریسبي 2 ورځنی تمرینی کمپ پیل شو. په دغه تمرینی کمپ کې د هیواد له 4 ولایتونو څخه 3 ورزشکارانو ګډون کړی چې د 2 ارمنستاني روزونکو ایرا پیټیان سریوژا او ایرا پیټیان ګاریک لخوا به په تیوریکي او عملی بڼه زده کړې ورکړل شي. د یادولو ده چې دغه تمریناتي کمپ د ورزشکارانو د ظرفیت لوړونې او راتلونکو سیالیو ته د لا ښه چمتووالي په موخه پیل شو او 2 ورځې به دوام وکړي. نننۍ خبري خپرونه هم دومره وه. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخواني ټویټر او یوټیوب زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله پامان. دا وطن دی زمون روح او تن زړه کې مو دی سمسور د ښکلی ګلشن. دا وطن دی زمون روح او تن زړه کې مو دی سمسور